52 کلنه بیبي ګل د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ اوسیدونکې ده او 20 کاله کېږي چې د مخدره موادو په استعمال روږدې ده. په دې چارو کې دا یوازې نه ده، 6 اولادونه نور هم له دې سره یو ځای له هیروینو استفاده کوي. خپل کور یې پرېښی او له یوې بلې مېرمنې سره دلته د فیض اباد په ښار کې د پله لاندې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د فیض اباد په ښار کې خیرات ټولوي. زندگی من خوبه، در وقت من وظیفه داشتم در دوران نجیب. خداوند دیگه مرا به می حالت کرد، پای من معیوب شد، خواست زرقم کردن. همون زرق کردگی یعنی 20 سال که من عمل میزنم، در 20 سال خرچی نمی اطفالم میتم و از وشتگار از خدممو. ولی من خوش که تداوی شم خود دولت کمک کنه جا بته. 12 کلنه مهاجره د بیبي ګل لور ده چې تیر کال یې د یو ډېر عمر لرونکي سړي سره کوژده شوه، خو د خاوند له لیدو وروسته یې اړیکه پرې کړه. درگاه نامزدتون کردن، بعد اون نیلنگ بود، بعد قبول نکردم، بعد خدمت کردم عملی. خب چی شد که خودت معتاد شدی؟ چرا؟ خیلی به خاطر همون خگب معتاد شدم. 28 کلنه فوزیه د بیبي ګل مشره لور ده چې له 3 ماشومانو سره دلته ژوند کوي. دا وایي هره ورځ د هیروینو د استعمال له امله 1500 افغانۍ مصرفوي او په هرو 24 ساعتونو کې 10 ځله هیروین استعمالوي. بالا اینو تاثیر میکنه، مو شکم مادر اینا هم متاد میآین. لالا این تفلک های هم شکم مادر متاد میآین. که څه هم په بدخشان ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د دې ولایت روغتیایي چارواکي شمیر له 800 تر 15,000 کسان ښیي. خب متاسفانه آمار دقیقی که ما از معتادین داشته باشیم در سطح بدخشان با تفکیک زن و مرد و اطفال نداریم، چون یک یکسروی تا حال صورت نگرفته. اگرچه تا سالهای گذشته یک دفتر تحت نام UNDC کار میکرد، اما متاسفانه نتونستن که هیچ کاری بکنن، حداقل آماری داشته باشن و همیشه برای ما آماری که میتن 18 الی 35,000 معتاد در بدخشان هست. له بلې خوا د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال مدیر نصر احمد جهانگیر وایي له 1990 لمریز کال له پیل نه تر دې دمه یې له 100 څخه ډېر په ټیټه کچه قاچاق کوونکي نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. ما خوشبختانه در طی سال 97 الی 98 بیشتر از 20 نفر از خرده فروشانی که در ساحه شهری فیض اباد یا مواد مخدره به شکل پرچون به فروش به معتادین مواد مخدر میرساندن دستگیر کردیم که به مراجع عدلی و قضایی معرفی کردیم. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له لارې یې مخدره توکي په اسان ډول تاجکستان ته او له هغې لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته انتقالیږي. د دې ولایت په مرکز فیض اباد کې په ډیره اسانه مخدره مواد خرڅیږي او حتی د 1 ګرام هیروینو بیه 100 افغانیو ته هم رسیږي. په دې ولایت کې په مخدره موادو د خلکو روږدېدو اصلي لامل فقر، بیکاری او مخدره موادو ته آسانه لاسرسی بلل کیږي. این ناشی از فقر است و ناشی از کمبود عرضه خدمات صحی که مردم بیشتر در مناطق روستایی و دوردست از تریاک به عنوان داروی دردکش استفاده میکنند و این سبب شده که میزان زنای معتاد بسیار بالا بروه. د دې ولایت زیات شمیر خلک په کلیو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې اوسیدونکي صحي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. یو شمیر خلک د ناروغۍ له امله د خپلو دردونو د کمولو په پار نشهیي توکي کاروي چې په پای کې پرې روږدي کېږي. بیبي ګل هم د همدغو سیمو یوه اوسیدونکې ده. دا پر هغه لاره تللې چې بیرته ستنېدل ورته ستونزمن او ان ناممکنه بلل کېږي.